بیا به ارمان کوي ګوره بیا به ډیر ارمان وکي د قیامت په ورځ باندې به یو کس راوستل شي چغې به وهي حیسلان به کوي کړکې به وهي د قیامت په ورځ باندې او جاړي به او غمجن به او پرشتو به د اور او د اوسپنې په ګروزونو په زنځیرونو باندې راګیر کړي د جهنم په اور د هغې نه به جوړ شوی ګرز او زنځیري او دا به پې وهي نو په دغه ټیم کې به دا چغې وهي الامان 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 زر کاله به چغې وهي خدای امان راکا یا الله امان راکا یا الله امان راکا زر کاله به چغې وهي الله تعالی به ورته امان نه ورکوي زر کاله بعد به د الله تعالی دربار ته پیش کړی شي زر کاله به د محشر په میدان باندې دا د جهنم د اوسپنې د اور په ګروزونو باندې وهلی شي او چغې به په محشر کې د کړکې وهلی شي امان به ورته الله نه ورکوي د الله دربار ته به راوستلی شي الله تعالی دربار ته چې راوستلی شي فرشتو ته به الله زر کاله بعد وایي ځئ دا واخلئ او تاسو ته مې حواله کو پړ مخې جهنم ته وغورځوئ رسول الله مبارک به فرمایي جبریله دا به څوک من هو دا به څوک رسول الله مبارک ته جبریل علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي شاب من امتک دا به ځوان دا به ستا د امت یو نوجوان کس وي رسول الله مبارک به مې ته فرمایي وما ذنبه ای جبریل د ګناه به څه هغه به ورته فرمایي ادرک شهر رمضان فعصى الله فيه د میاشت رمضان موندلې وه میاشت رمضان پې راغلې وه میاشت رمضان کې داخل شوی او همغه رنګ خپل ګناهونه کول په بوزه کې به کومه جواري کوله په روژه کې به هم کوله په روژه کې به څرنګې په بوزه کې به څنګه موبایل کته په روژه کې به هم کته په بوزه کې به کم غیبت کولو په روژه کې به همغه رنګ غیبت کولو په بوزه کې به څرنګې په دکاندارۍ او په تجارت کې دوکه کوله همغه رنګ به په روژه کې هم دوکه کوله دا د هغه کس انجام دی د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان باندې لږ سوچ کول پکار دی رسول الله مبارک یره د نورو خیرونه خو اسم نه یریږو د رسول الله مبارک د خیرې نه خو ویریږي کنه رسول الله مبارک یو دم رالی او یې فرمایل احضروا منبر علی منبر ته رانږدې شي ټول صحابه رانږدې کړل او په دې منبر په اوله قوړۍ چې قدم کېښودلو چې من ادرک رمضان فلم یغفر له امین یې وویلې جبریل علیه السلام مبارک راغی او ته ویلې چې څوک رمضان مبارک په ده باندې راشي او دا دومره نیک اعمال ونه کړي چې ده ته پې الله بخښنه وکړي هلاک دي شي تباه دي شي غرق دي شي دا انسان حضور مبارک په منبر باندې پوړۍ باندې خپک دي جماعت دی صحابه ټول ناست دي جبریل د الله د طرف نه راغلی دی او د جبریل خیره دی او د رسول الله مبارک پې امین دی هلاک دي شي هغه کس بس هغه انسان چې رمضان کې ګناه کوي کنه او د دومره عمل ونه کو د ده به ټول کال ذلیل او رسوایي ټول کال به په خفګان کې والله تعالی د ده نه دنیا ښه کوي او نه آخرت ښه کوي ځکه رسول الله مبارک به ته سخت خیرې کوي حدیث د ترمذي دی رغف الف رجل ککړه دي شي ککړه دي شي د هغه سړي دا پوزه چې دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له چې د باندې رمضان راشي او د رمضان ته بیرته تیر شي مخکې د دې نه د باندې تیر لاړ شي چې ده ته الله بخښنه نه کړي اعلان پې د اختر وشي او لا ده ته بخښنه نه ده شوې رسول الله مبارک مې ته دا خیره کړې ده ککړه دي شي دغه انسان دا پوزه چې هغه ته الله په دې میاشت کې بخښنه ونه کړي